د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی له لوري هڅې شوي، خو روښانه نه ده چې په روان مریض کال کې نړۍ سرپرست حکومت په رسمیت پیژني او که نه. هغه له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په احیا کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼلی دی. د نوموړي په وینا ملګري ملتونه باید له هیوادونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو د پراختیا او د هغوی له لوري د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره کار وکړي. که څه هم څه باندې 3.5 کاله کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو په دې موده کې له ایران، چین، ترکیې، قطر، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خالد زدران ویلي پلازمینه کابل کې د جرمونو کچه په بېساري ډول راښکته شوې ده. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې تیرو 3 میاشتو کې پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه 15 سلنه کم شوي او د تختونو پیښې هم 0 ته رسیدلي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم د کابل په څېر ګڼ نفوسه ښار کې د جرمونو احتمال شته، خو په وینا یې د جرمونه اندېښمنونکي نه دي. د نوموړي په وینا هغه لوی بانډونه چې د پلان له مخې به اغلاوې کولې ډیری ځپل شوي او نیول شوي دي، خو هممهاله یې له خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. پاکستان سږکال د 3 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. پاکستان اعلان کړی چې سږکال به شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې موده دوشنبه مارچ 21 پای ته ورسېده، خو د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د اختر د رخصتیو په موخه د ایستلو عملیات د اپریل تر 10 نیټې ځنډولي دي. دا اقدام د پاکستان د حکومت له لوري د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د هغو بهرانیانو د ایستلو د پراخ کمپاین یوه برخه ده چې په غیر قانوني ډول هلته ژوند کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د دې کمپاین هدف په ځانګړي ډول افغان کډوال دي. پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه به د کډوالو نیول او ایستل پیل شي، خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله دا پروسه تر اپریل 10 ځنډول شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په تیرو 18 میاشتو کې 845 زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو لا هم 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پاتې دي. بلغاریا کې د 18 افغان کډوالو د مړینې عاملان محاکمه کیږي. د بلغاریا د صوفیه ښار څارنوالۍ دفتر د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 5 کسان د یوې منظمې جنایي ډلې په غړیتوب، قاچاق او د 18 افغان اتباعو د قتل په تور محاکمې ته راجع شوي دي. د بلغاریا رسنیو د ریپورټ له مخې د 2023 کال فبرورۍ په 14 د 18 غیر قانوني کډوالو مړي چې ظاهرا د سابندۍ له امله مړه شوي وو، لوکورسکو کلي سره نږدې په یوه لارۍ کې وموندل شول. د څارنوالۍ له مخې 2 تورن کسان پوهېدل چې افغانان سمه ساه نشي اخیستلی، ځکه ټول سره تخته شوي وو، خو بیا یې هم د کانتینرونو دروازې ورپسې بندې کړې وې او موټر ته یې حرکت ورکړی و. په یاده پیښه کې 40 ژوندي پاتې کډوال چې 5 پکې ماشومان هم شامل وو د صوفیا روغتونونو ته انتقال شول. د قاچاق دغې شبکې د ترکیې له سرحده بلغاریا او بیا سربیا ته کډوال لیږدول او له هغه ځایه بریتانیا، جرمني او فرانسې ته تلل. تیرو 8 میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان ترانزیتي سوداګري شپږ سلنه کمه شوې ده. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیتي سوداګري د روان مالي کال په لومړیو 8 میاشتو کې د تیر مالي کال له همدې مودې په پرتله شپږ سلنه کمه شوې ده. راپور کې راغلي د افغانستان د ترانزیتي سوداګري د تیر مالي کال د ورته مودې په پرتله 1.409 میلیارډ ډالر کمه شوې ده. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لوري د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ د بندري لارو بیا بندېده او د پاکستان له لوري د ترانزیت او ګمرکي تعرفو لوړېدا هم اغیز درلودلی شي. بل خوا له پاکستان څخه د افغانستان واردات هم ډیر کم شوي او اوس افغانستان تر ټولو ډیر واردات د ایران څخه کوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې کثافات د خلکو روغتیا ته ستر ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو او فاضلابو ناسمه اداره د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښوي. یا د ادارې د 0 کثافاتو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ستونزه په ځانګړي توګه په ګڼ میشته او غیر رسمي ښاري سیمو کې جدي ده. ملګري ملتونه د کثافاتو د مدیریت د ښه والي او د سالمو ټولنو د رامنځته کولو لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانانو د ځانګړي کډوالۍ د ویزې د ارزونې بهیر لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د هغو افغانانو لپاره چې د بیا میشتېدو په لټه کې دي د ځانګړي کډوالۍ د ویزې یا SIV د غوښتنو ارزونه لا هم دوام لري.
یاد وزارت ټینګار کړی چې د SIV ویزې غوښتنې په بېلابېلو پړاوونو کې ارزول کیږي چې قونسلي مرکې امنیتي ارزونې او د ویزې صادرولو پریکړه پکې راځي. خو د امریکا حکومت ټینګار کړی چې د دې ویزې لرونکي کسان به امریکا ته تر رسیدو وروسته هیڅ مالي ملاتړ ترلاسه نه کړي. د معلوماتو له مخې دغه کسان باید په شخصي لګښتونو د سوداګریزو هوایي کرښو له لارې امریکا ته سفر وکړي او هلته د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره کافي مالي سرچینې ولري. لاری جانې ویلي که امریکا تېروتنه وکړي ایران به د اټومي وسلو جوړولو ته اړ شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای سلاکار علي لاری جانې خبرداری ورکړې چې که امریکا د ایران د اټومي پروګرام په تړاو ناسم اقدام وکړي ایران به اړ شي چې د ځان د دفاع لپاره د اټومي وسلو جوړولو ته مخه کړي. هغه زیاتوي که امریکا یا اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه وکړي نو ایران به اړ شي چې بله پریکړه وکړي چې دا کار د امریکا په ګټه نه دی. لاری جانې د امریکا د ولسمشر د وروستي لیک په اړه وویل چې نه غواړي د لیک جزئیات افشا کړي خو زیاته یې کړه چې د ټرمپ لیک کې هماغه تکراري خبرې دي چې تل یې تکراروي خو دا ځل یې د ډیپلوماتیکو ادبیاتو په بڼه بیان کړي دي او ځینې ګواښونه یې هم پکې شامل کړي دي. ایران داسې مهال څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې خبرداری ورکړی چې که له ایران سره د اټومي وسلو په سر هوکړې ته ونه رسیږي تهران به تر هوایي بریدونو لاندې ونیسي. چین د تایوان شاوخوا پوځي تمرینات پیل کړل. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې چین د سې شنبې په ورځ د تایوان شاوخوا د پوځ او سمندري ځواکونو ګډ تمرینات پیل کړل او د تایوان ولسمشر لای چینګ ټي یې پرازیت وباله. د دغه ټاپو شاوخوا تمرینونه وروسته له هغه پیل شول چې لای چینګ ټي 13 میاشت بیجینګ بهرنی دښمن بللی و. د تایوان حکومت دغه تمرینونه وغندل او د دغه هیواد ولسمشر دفتر وویل چې چین د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه د یوې ستونزې جوړونکي په توګه پیژندل شوی دی. د تایوان حکومت د بیجینګ حاکمیت ادعاوې ردوي او وایي چې یوازې د ټاپو خلک کولی شي خپل راتلونکی وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې چین تایوان د خپل قلمرو برخه ګڼي خو تایوان ځان خپلواک بولي او له کلونو راهیسې دغه شخړه روانه ده. تاجکستان، قرغیزستان او ازبکستان د پولو ټاکلو تړون لاسلیک کړ. د تاجکستان، قرغیزستان او ازبکستان ولسمشرانو د مارچ په 11 نیټه د تاجکستان په دوهم لوی ښار خوجند کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ملي پولو د ټاکل کېدو تړون لاسلیک کړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې دغه تړون لاسلیک کول یوه ډیره تاریخي پریکړه ده. بل خوا د قرغیزستان ولسمشر ویلي چې اوس سیمه ییز یووالی په فعاله توګه د ودې په حال کې دی او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ پیاوړتیا به د منځنۍ اسیا د دوامداره پرمختګ او سوکالۍ د تأمین لپاره کلیدي تضمین شي. ویل کېږي چې د دغو هیوادونو ترمنځ د پولو د نه روښانتیا له امله 2 لسیزې لانجې د وسلوالو نښتو لامل هم شوی و. مارکو روبیو ویلي چې امریکا د ټولو زنداني امریکایانو تر خوشي کېدو غلي نه کینی. د امریکا متحده ایالتونه وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د زنداني شویو امریکایي وګړو تر خوشي کولو پورې قرار نه کینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایي وګړو ته د ولسمشر ژمنه روښانه ده تر هغې چې په افغانستان کې ټول نیول شوي امریکایان او د نړۍ په ګوټ کې یرغمل شوي بیرته راستانه نه کړو آرام نه پاتې کیږو. مارکو روبیو دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو حکومت امریکایي زنداني په حال د روانې اونۍ په سر کې له زندانه خوشي کړه او په کابل کې د قطر سفارت ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې د روان هجري لمریز کال له حمل میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت یو بل امریکایي زنداني جورج ګلیزمن هم د قطر په منځګړیتوب خوشي کړی و. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.